د نن چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. اطلاعات لاسرسي ریاست د عامه پوهاوي او همغږۍ لومړۍ ناسته ترسره کړه. په دې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت محترم ویان مولوي ذبیح الله مجاهد، د اطلاعات فرهنګ وزارت نشراتي معین ښاغلي مهاجر فراهي، د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان ښاغلي بلال کریمي، د وزارتونو محترم ویاندویانو سربیر آزادو خبریالانو هم ګډون درلوده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وايي د ازبکستان هیواد ترانسپورت له چارواکو سره آنلاین غونډه ترسره شوه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په مشرۍ د سرپل ولایت د والي او مرستیال امنیه قومندان د استخباراتو رئیس خاروال او د بیلابیلو ادارو رئیسانو او استادو په شتون کې غونډه ترسره شوه. د کابل امنیه قومندانۍ وايي د نشایي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت لخوا په تیره یوه اونۍ کې 10 تنه د نشایي توکو د قاچاق، لیږد او پلور په تور نیول شوي دي. د کابل ښاروالۍ لخوا په څلورمه ناحیه کې د ښاري فرهنګ د ودې او د عامه تاسیساتو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. ننګرهار ولایت کې د یو نړیوالې خیریه موسسې په مالي ملاتړ 200 اړمنو نارینه او ښځینه‌و ته د کوچنیو کاروبارونو وسایل وویشل شول. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې غونډه وشوه. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې په 18مه غونډه کې د آمو سیند د تخریباتو د مخنیوي اړوند د طرحې جوړېدو په موخه پلاوی وټاکل شو. میدان وردګ ولایت کې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت 15 فرښتیايي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کابل والي الحاج شیخ محمد قاسم خالد د کابل پوهنتون د شرایط پوهنځي اداري پلاوي سره وکتل. ټولګټو وزارت د 15 کیلومتره په اوږدوالي د کندهار هرات لوی لارې د بیارغونې چارې پیل کړې. د ملي تدارکاتو کمیسیون لومړۍ غونډه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه.